د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایي کاروباریانو کار کمرنګه شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار کمرنګه شوی دی. پر دغه دروازه له 12,000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریز توکي له مالیې پرته د سرحد یو او بل لوري ته اړوي. د کاروباریانو ته په سیمه ییزه لهجه لاغړیان ویل کېږي چې میرمنې کم عمره ماشومان سپین ږیرې او معلول کسان هم پکې شامل دي. او طالبانو د شیرخان بندر دروازه تړلې. د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې تړلې او چاته د تېرېدو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي څو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. مجاهد ازادي راډیو ته ویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره دوی پرلهپسې غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ. هغه زیاته کړه د تاجکستان خوا ته زموږ له خوا نه دا څو میاشتې ستونزه نه وه، خو تاجکي اړخ متاسفانه له دې خوا نه په بندر باندې هیڅوک هم نه پرېښودل. له هغې خوا موږ هر څوک را پرېښودل. بیا له دوی نه مو څو واره غوښتنه هم وکړه چې دوی هم ورته تعامل وکړي. دلته تجاران لرو او خلک د ستونزو په درلودلو سره اوړي تاجکستان ته ضرورتونه لري، په قانوني اسنادو له قانوني لارو ځي، خو متاسفانه هغوی همکاري نه کوله. بار بار دا خبره موږ په ناستو پاستو کې مطرح کړې وه او د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم دا مسله تعقیب شوې وه. وروسته موږ هم دې ته مجبور شو چې ورته ګام واخلو، لکه څنګه چې دوی د افغانستان لخوا چاته اجازه نه ورکوي چې ها خوا ته لاړ شي، نو موږ هم له هغې خوا د راتګ اجازه بنده کړه. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.